د ښار په ګڼه ګوڼه کې د ښاریانو د ذهني سکون لپاره یو داسې ځای چې په وروستیو کې پرې ډلې ډلې خلک رامات دي. دا په جلال آباد ښار کې سپین غر کافي شاپ او واما کانټیننټال دي چې د نږدې 20 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د هسک انجینري خدمتونو شرکت لخوا جوړ شوي دي. د هسک انجینري خدمتونو شرکت مسؤل انجینر هدایت الله میړنی وایي دغه کافي شاپ په ځانګړي محلي ښکلاګانو ډیزاین شوی دی چې د ښار له تنګې سینې ورته ډیر خلک په دې موخه هم پناه راوړي ترڅو د کلو او بانډو مینه پرې ماته کړي او له یادو ښکلاګانو او ځانګړو خوړو خوند واخلي. موږ چې په دغه ځای باندې سرمایه‌ګذاري کړې ده څه باندې 15 میلیونه ده د زیاتو کم 15 میلیونه افغانۍ پر سرمایه‌ګذاري کړې ده. دلته لس کافي شاپونه دي، یو رستورانت دی نارینه او یو د ښځینو لپاره رستورانت دی. نو دلته چې کوم کافي شاپونه دي دا نظر ښار ته ډیر ځانګړي دي. دلته هر برخې لپاره یو ایټم دی او بل د دې د کافي شاپونو د ښار د کافي شاپونو سره فرق هم په همدې کې دی چې دلته کوم خواړه چې ورکول کېږي دا دلته کمیټه ده د هغې د نظارت لاندې صحي او ښه خواړه باید هغې ته ورکړي. سپین غر کافي شاپ او واما کانټیننټال کې دمګړۍ نږدې اتیا تنه په کار بوخت دي او په لسو هټیو کې بیلابیل توکي پلوري چې په هرې هټۍ کې ځانګړي او وطني خواړه شتون لري. ښاغلی میړنی زیاتوي د دغه کافي شاپ لپاره ورته د سپین غر دولتي هوټل شاوخوا 6 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شوې ده چې په راتلونکي کې به پرې ورته نور ځانګړي ځایونه جوړوي. تقریبا مستقیم او غیر مستقیم د اوس لپاره دینه مخکې چې په کار کېده تقریبا د 1.5 سال شاوخوا کې ماهر او غیر ماهر کارګر دلته کار کوي او اوس لپاره تقریبا نسیو چې لس کورنیو ته د کار زمينه برابر ده او هغه هر یو د خپل ځان لپاره په هر کافي شاپ کې د 3 تر 5 تنه پورې کارګر نیولې چې راوسط یې راوباسي او تقریبا د 80 نفر پورې دلته کار کوي او هغه ته د دې برخه د غیر کورنۍ تغذیه کیږي. د یاد شرکت مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې په هر برخه کې پانګونې ته ښه زمینه برابره ده او هغه پانګوال چې په نورو هیوادونو کې په لوړه کچه پانګونه کوي هیواد ته دې راستانه شي ترڅو د ګټې وټې ترڅنګ نورو خلکو ته هم د کار کولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. اوس ښه وخت دی وطن د سرمایه‌ګذارۍ لپاره جوړ دی. ټول نمهیله ده چې په وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي ترڅو چې هغه پیسې چې زموږ خلک د وطن نه وباسي او بیرون ځایونو کې مصرفوي باید د خپل وطن د خودکفایي او د باثباته افغانستان لپاره مصرف شي. دا خاص دی ټول راشي سرمایه‌ګذاري دی وکړي ترڅو وطن ښکلی شي او د سیلانیانو مخ راوګرځېږي. دلته هاخوا د جلال آباد ښاریان خوښ دي چې له شوره په ډک ښار کې ورته د سکون او دمې لپاره یو داسې ځای جوړیږي چې دوی له مودو تمه درلوده. دوی په نورو پانګوالو هم غږ کوي چې په ورته نورو برخو کې د پانګونه وکړي ځکه هیواد ورته اړتیا لري او خلک لیواله دي. او دا ځای واقعا چې یو ډېر د خوشحالۍ ځای ده او ډېر د تفریح ځای ده او دا دوکانونو د پارک نوی جوړ شوی ده او مونږ ډېر خوشحاله یو. مونږ هم راغلی یو تفریح ته چې د همدې ځای نه انجوای وکړو لذت ویسو. دا ځایونه چې دي ډېر کم دي ننګرهار کې او په لومړی ځل داسې یو ځای جوړ شو چې خلکو ذهن هم ورکې ارامه وي او د هغه د خوښې خوراکونه هم پکې وي نو هم فامیل دپاره هم د نارینهو دپاره. نور پانګوال هم دا غوښتنه ده چې همداسې ځایونه جوړ کړي. اوس ننګرهار همیشه بهار کې ماشاءالله ډېر ځایونه شته همداسې نورو ولایتونو کې اوس مخکې دا ځای شاړه زیږون دی خو اوس سرمایه پکې وشړي او ډېر ښه د سکون او آرام دپاره یو ځای جوړ کړی دی. سپین غر کافي شاپ او واما کانټیننټال هم دا څو ورځې وړاندې پرانیستل شوي دي خو د خلکو راتګ ورته د پام وړ زیات دی. هغه څه چې په دغه ځای پانګه اچوونکي د کاروبار ښه راتلونکي ته هیله مند کړي دي.